دا بیفلام ټیبلټ د 10 کالو ماشوم نه ونیسه تر 100 کالو پورې هر یو انسان دا استعمالوي. خو آیا تاسو ته دا پته شته چې دا بیفلام ټیبلټ استعمالولو نقصانات څه دي؟ او که چیرې تاسو ته دا علامات یا دا بیماري په دې دوران کې تاسو دا ټیبلټ بیفلام استعمالوي نو تاسو ته نور هم نقصانات درکوي او تاسو د صحت لپاره دا ډېر زیات نقصان دی هم ثابت کیدی شي. د ټولو ناول دا بیفلام ټیبلټ استعمالي که چیرې تاسو ته د جوړونو دردونه او ورسره لږ شان پړسوبي کم ته چې جوینټس پین او انفلامیشن ویلی شي او یا که چیرې ستاسو د ګوتو کم جوړونه دي یا ستاسو د خپو د کټې ګوتې کم جوړونه دي د هغې درد وي نو د دپاره هم استعمالیږي او یا که چیرې ستاسو د عمر زیاتېدو سره ستاسو جوړونه درد کوي کم ته چې اوسټو ارترایټس ویلی شي نو د هغې دپاره هم استعمالیږي او یا که چیرې د زنانه محوري بیماري وي کم ته چې ډسمونیر یا ویل شوي د هغې سره درد وي نو دې دپاره هم استعمالیږي او یا که چیرې د انسان په سر کې یو طرف ته درد وي کم ته چې مایګرین ویل شي یا د غاښونو درد وي نو دې علاماتو دپاره